کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا نږدې 380 ځوانان چې د جامو ګنډلو په برخه کې شپږ میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړې وي د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ شول. په دې مراسمو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار معین وویل د ځوانانو د بیروزګارۍ د پای ته رسولو په برخه کې ګڼ پلانونه لري او د ټول هیواد په کچه په پام کې لري چې بیروزګاره ځوانانو ته مسلکي بوختیاوې رامنځته کړي. لکه څنګه چې نن کونړ ته موږ راغلي وو چې بعضې فارغین موږ د حرفو ورکړه او افتتام بعضې وکړې نو انشاءالله په آینده کې موږ دا هڅه کوو خصوصا د کونړ لوسونو ته موږ ډېره هڅه دا ده چې د دوی ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړو. تقریبا په شپږ حرفو کې خو فلحال هغه ځوانان چې بې کسبه دي بې روزګاره دي هغوی ته پکې د خدمت هغه موقع برابره شوې ده او د دغې ترڅنګ کوشش دا دی چې دغه حرفې نورې ډېرې شي او نورو ځوانانو ته پکې د خدمت موقع برابره شي. بل پلو ولایتي مسؤلینو په خپلو خبرو کې د کاري اسانتیاو رامنځته کول د حکومت له دندو وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د نظام د پروګرامونو په تطبیق کې همکاري وکړي. الله تعالی موږ او تاسو ته داسې یو شرعي امیر راکلی دی چې هغه زموږ بنیادي کارونو ته پاملرنه کوي خو ترڅنګ مې د ولس نه دا غوښتنه ده خپلو مشرانو ته دعاګانې وکړو چې په ډېر لږ وخت کې او په لږه موده کې الحمدلله د ملت ته ډېر په درونه نظر باندې دغه زموږ محترم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله هغه پاملرنه کړې ده او که سہولیات و حکومت برابر ہے د خلکو ذمہواری ده چې د دغه زمینه سازی نه به ښه استفاده کوي. د یادولو وړ ده د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار معین کونړ ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسداباد اعتمان روزنتون کې 100 تنو زده کوونکو ته د جامو ګنډلو شپږ میاشتنۍ زده کړو د پروګرام پیل ترڅنګ د اوناسو اعتمانو لپاره لمریزې برېښنا پروژه هم ګټې اخیستنې ته وسپارله.